که تاسو هم د شپې سفر کوئ په ګاډو کې نو دا ویډیو ضرور وګورئ یار. ستاسو سره هم داسې کېدلی شي دې لږ سره چې کومه واقعه راغله که نه ستاسو ذهن به مکمل طور باندې وخوځېږي. دا واقعه په پېښور کې راغلې ده. ویډیو راسره مکمل وګورئ یار او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو دا دې هلک چې کومه واقعه چې ده نو دا دې هلک بیان کړله او دې هلک نوم رفیع الله دی. دا وایي که نه چې ګړی مردن یو ځای دی که نه وایي چې په هغه کې موږ سفر کولو د شپې تقریبا 12 بجې وې چې موږ په هغه روډ باندې روان وو که نه موږ 3 کسان په ګاډي کې ناست وو سفر هم کولو. د هغه نه پس چې دی نو په موږ پسې یو ګاډی راغی که نه چې په هغه کې 15 کسان ناست وو. چې کله هغه په موږ پسې راپسې شو که نه زموږ نه مخکې شو په هغه روډ باندې او موږ ته یې ګاډی برابر کړو او موږ ته یې ویل چې راکوز شئ. چې کله یې موږ راکوز کړو زموږ تلاشي هم واخیستله او د هغه نه پس چې د ګاډي تلاشي هم واخیستله او د هغه نه پس چې دی نو کسانو ویل چې موږ پولیسان یو او د هغه نه پس تلاشي مکمل واخیسته. نو دې کسانو ورته ویل که نه چې تاسو به زموږ سره وځئ که نه پولیسان یې ورته ځان نه یاد کړو خو ویل چې تاسو به زموږ سره ځئ. چې هغه ورته ویل چې موږ ستاسو سره نه ځو نو هغه وویل او سم په سات یې ورسره وکړو. د هغه نه پس چې دی نو کومه رفیع الله وایي که نه وایي 3 کسان چې موږ په کوم ګاډي کې ناست 2 کسان زموږ سره وختلو او 3 کسان په بل ګاډي کې لاړلو. وایي د هغه نه پس چې دی نو موږ ډېر خوشې ځګي ته ویوړو. وایي چې کله خوشې ځګي ته ویوړو که نه وایي د هغه نه پس چې دی نو موږ یې د ګاډي نه راکوز کړو او موږ ته یې ویل چې ستاسو سره څه سامان نو هغه راکوز کړئ هغه راواخلئ او موږ یې راکړئ. نو چې پیسې وې او څه سامان نو هغه له موږ ورکړو. وایي د هغه نه پس چې دی نو موږ سره سم په سات وکړو. بیا راته ویل که نه وایي چې ستاسو په بینکونو اکاونټ چې کومه دي ستاسو سره څومره پیسې په هغه کې نو هغه راکړئ. وایي موږ وله د موبایل روپۍ نه ورکولې وایي موږ ته نه سینډ کولې لکه د بینک روپۍ وله موږ نه سینډ کولې. وایي دوی چې دی نو ډېر زیات فساد یې راباندې وکړو. په اخر کې مجبوره شو د رفیع الله هلک وایي که نه چې زما څخه 5,30,000 روپۍ وې که نه وایي هغه مې ورته هم سینډ کړلې او د نورو کسانو سره هم څه لږې لږې روپۍ وې وایي هغه مې ورته هم سینډ کړې. وایي د هغه نه پس چې دی نو په ګاډو کې ویوړو ډېر خوشې ځګي ته ویوړو او د هغه نه پس چې دی نو پرېښودو. د ویډیو خبرې مقصد دا دی که نه د ویډیو جوړولو چې تاسو احتیاط کوئ که چېرته هم تاسو د شپې سفر کوئ نو ستاسو سره هم داسې واقعه راتلي. دې کسانو ورته ویل چې موږ پولیسان یو که نه نو دوی هم سوچ کړی دی چې دا پولیسان دي څه لږ څه کار به یې زموږ سره خو څه شته هم نه او لکه دوی داسې سوچ کړی دی. خو هغه پولیسان نه وو ډاکوان. نو د هغه نه پس چې په دغه طریقه یې پیسې ووالې. نو دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ د ټولو لپاره پکې غټې